منظور پښتین نیولو باندې د افغانانو لیونی مینې تر بل هر وخت په پاکستان ډیر سخت غوسه دي. افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې یو هاشټګ جوړ کړی دی، وایي چې سفارت نه لوخي د باندې وغورځوي. افغانان کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته ولې تللی دي او څه پلان لري؟ ویډیو تر پایه وګورئ چې له حقیقت خبر شئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي شګوفه نورزی په مشرۍ د پاکستان سفارت مخې ته د منظور پښتین او ملګرو د نیول کېدو خلاف پرلط خیمه ووهل شوه. د معلوماتو له مخې دغه پرلط خیمه د شګوفه نورزی په ګډون د نورو مبارزو افغانو نجونو او افغانانو له لوري وهل شوې ده، څو د پنجابي ډیپلوماټانو پر وړاندې د منظور پښتین او محسن داوړ د خوشي کېدلو لپاره د سلګونو پښتنو په ګډون لاریون وکړي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابو زر خوشي کولو ته اړ باسي. دغه اعتراضیه خیمه تیر ماښام لګول شوې ده چې لا هم دوام لري. د نورزی پر وینا د دې پرلط خیمه به تر هغې پورې دوام پیدا کړي څو پورې چې د پاکستان ریاست له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران را خوشي نشي. د ولسی جرګې غړي شګوفه نورزی زیاتوي چې د کابل په ښار کې د لاریون وروسته نوموړي غوښتله چې د پرلط یوه خیمه د پاکستاني سفارت مخې ته ولګوي، خو افغان پولیسو یې مخه نیولې وه. شګوفه وړاندې وایي لکه څرنګه چې په پاکستان کې د یاد ریاست پوځیان ظلم کوي، بلکې په کابل کې هم د افغان ځواکونو له لوري د لاریون پر مهال ورسره د پولیسو له لوري تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. خو په کابل کې امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی هغه مهال د لاریون کوونکو مخه ونیوله کله چې دوی له ټاکل شوي سیمې څخه مخکې ولاړ او په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. د دې احتجاجونو فعال غړی ارشاد راغان وایي دوی به تر هغې پورې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي څو پورې چې د پاکستان ریاست له لوري منظور پښتین نه وي خوشي شوی او د لاریون کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی نه وي کم کړی. د رغان پر وینا منظور پښتون به د زنداني کېدلو وروسته لا هم غښتلی شي او انقلابي هڅې به یې رنګ راوړي. پاکستان به مخ توری او لا ذلیل شي. منظور پښتین 2 ورځې وړاندې د پاکستاني ځواکونو له لوري په پېښور کې ونیول شو چې د خلاصون په موخه له پرون راهیسې په لر او بر کې د پښتنو له لوري پراخ لاریونونه روان دي. د منظور پښتین په ملاتړ په پاکستان کې د لاریونونو پر مهال د محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ 26 نور غړي هم نیول شوي وو، خو تېره شپه ناوخته بیرته خوشي کړل شول. د یادولو ده د منظور پښتین په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي چې کله به له زندانه را خوشي کړی شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، د پښتو ژبې تر ټولو مهم چینل پښتون ون ټي وي در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.